د افغانستان د تلویزیوني چینلونو د ډرامو د ښکلو ستوري څوک ده؟ نوموړی څنګه د خپل ښکلا په ذریعہ باندې په نړۍ کې شهرت پیدا کړ؟ د ژوند او زده کړو په اړه بشپړ معلومات په دغه ویډیو کې لیدلی شئ. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. خبر دے سزنگل خون دے. د افغانستان په تلویزیونونو کې بیلابیل دوبله شوي ډرامې یعنی سریالونه خپریږي چې ډیری د بهرنیو هیوادونو جوړې ډرامې وي. د افغانستان په تلویزیوني چینلونو کې اکثر د هند او ترکیې جوړې شوي ډرامې دوبله کیږي او بیا د یادو چینلونو له لارې خپریږي. هندار چل د ترکیې د سینما نوموتې ستوری ده. د نوموړي ځینې ډرامې په افغانستان کې هم په پښتو او دري ژبو خپرې شوي دي، ځکه خو ډیری افغانان د نوموړي له سیرې سره بلد دي، خو ډیر خلک اوس هم د هندار چل په اړه پوره معلومات نه لري. دلته موږ په بشپړ ډول درپېژنو. هندار چل د ترکیې سینما نوموتې ستوری ده. که چېرته مو ترکي فلمونه هم نه وي لیدلي، خو د هندار چل انځور به مو خامخا په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي. نوموړی په 1993 کال د نومبر په 23 نیټه د ترکیې په بالکسیر ښار کې زیږېدلې ده. له پخوا راهیسې د هندا د زیږېدلو سیمه د ښکلو نجونو د ځای په نامه شهرت لري. هندار چل د هنر په برخه کې زده کړې کړې دي او د معمارستان د ښکلو هنرونو له پوهنتون نه د کارپوهې په حیث فارغه شوې ده. د ښکلې څهرې له امله نوموړی په 2012 کال کې په آذربایجان هیواد کې په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ چې هندا پکې د خپلې ښکلا له امله دوهم مقام خپل کړ. د هندا مور او پلار 2 بچي لري چې یوه حیات هندا او کوچنۍ لوري غمزه ده. د هندار چل په وینا هغې په کوچنیوالي کې خپل ډیر وخت له نیا او نیکه سره تیر کړی دی او له هغوی سره ځانګړې مینه لري. د نوموړي پلار ترکۍ او مور یې المانۍ ده. د نوموړي څهرې ته په کتو ویلی شو چې هغه 115 سانتي لوړه ونه، روښانه پوستکی او د شاتو په څېر رڼې سترګې لري. نوموړي د خپلو ځانګړو وړتیاو له مخې وشو کولی چې په ترکیه او نږدې نیمه نړۍ کې ځان په خلکو وپیژني او د شهرت لوړ مقام خپل کړي.